واخان د افغانستان د سر حیثیت لري، څوک دې د اشغال فکر نه کوي. چې واخان چې دی او پاکستان د افغانستان دپاره د سر حیثیت لري، ټیک ټاک کې مې ځینې ویډیوګانې تر څو چې په موږ سرونه پورې وي د افغانستان دا سر به خوندي وي. پاکستان وایي چې واخان د پاکستان دپاره ډېر اهمیت لري او ضرور دی او دا باید افغانستان پاکستان ته ورکړي. او افغانستان خو اسیم ډیورنډ کرښه نه مني، خو نوره نړۍ مني. نو ډیورنډ کرښه که مني نو هغه اصلي شکل باندې دې ومني او هغه د دې شکل دا دی چې واخان د پاکستان برخه وه. دا واخان خو انګریزانو د دې خاطر افغانستان ته ورکړلو چې یو دیوال غوندې سیمه رامنځته کړي تر څو روسانو نه بې بچ شي. دا خو د کشمیر مربوط ساحه ده او کشمیر د پاکستان دی او دا دی او دا دی او هغه. نو دا موضوع را ګرمه کړې ده. حتی ما درته ویل چې دغه په وروستیو کې د جان اسکزی دی که څه بلا دی، دغه رسمي مقامات دي د هغې هم دا یادونه کړې ده چې په پاکستان بیا حمله وشوله نو موږ به واخان ونیسو. ولې څه بادرنګ دی ملی ده چې واخان نیسي؟ کوم ځای نه نیسي؟ څنګه یې نیسي؟ چور دی، ګپ دی. نو دې باره کې یو ښایسته ویډیو ده، راځئ دا ویډیو وګورو او بیا تبصرې پرې کوو، خپل نظرونه سره شریک ملکي وګړو کورونه په نښه کړل چې د ښځو او ماشومانو په شمول پکې 8 افغان وګړو ته مرګ ژوبله واوښتله. د پاکستان دغه برید ته د افغانستان په غبرګون کې د دغه هیواد د یو پوځي قومندان په شمول ګڼ شمېر پوځیان ووژل شول. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. د ملکیانو په بدل کې مورته پوځیان وویشته. د افغانستان او پاکستان چې نه کار هلته څه کار دی دی هلکه جالې ته لاس وړي. د دغه هیواد د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسکزي ویلي که دا ځل پر پاکستان برید وشو نو دوی به په مستقیمه توګه واخان له افغانستان څخه ونیسي او منځنۍ اسیا سره به وصل شي. جان اسکزي افغانان نمک حرام بللي او زیاته کړې وه چې دوی د پاکستان د 2 لسیزو ډوډۍ هېره کړه. اسکزي تر دې وړاندې هم ویلي وو چې افغانان به دا ګنجیه بلوچستان درنه د لاسه وځي روان دی، ګنجیه د هغې غم وخوره. چې د پاکستان له همغږۍ پرته پر کونړ سیند بند جوړ کړي، پایلې به یې ګواښونکې وي او د جګړې پیل ته به زمینه مساعده کړي. هغه ادعا کړې چې طالبانو پر کونړ سیند د بند جوړېدو لپاره له یو هندي شرکت سره خبرې پیل کړې دي. د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اسکزي د دغو ادعاو په اړه که څه هم افغان حکومت څه نه دي ویلي. نور څنګه یې د واخان زه ورته وایم چې ته د واخان خوبونه مه وه قربان دې سم. هغه ته چې راوستلی ته چې پاته شونی دغه انګریز بل الفاظ به نه درته استعمالوم، هغه چې ته تر اوسه تر دغه ځای را رسولی ته ورڅخه ارزښت یې نه لري. څخه پوښتنه وکړه چې څه حال دی او اتحاد جماهیر شوروي څخه پوښتنه وکړه چې څه حال دی. که په تا کې دونه غیرت وای نو خو ځوان مولوي دفاع وزیر استعمال کړ انګریز بچی تا چې 15 کیلومتره په واخان باندې دننه سوی وي او د دې ارمان دپاره دا 50 کاله کېږي په افغانستان کې ته وینې به یې وې په یوه نامه په بل بیا راشه واخان ونیسه شرکت یې دغه ټیکې ته اخلي د خارجانو څخه. ورڅه هغه پوښتنه وکړه چې هلته یې درتول چې راسه. خو دفاع وزارت د پاکستان له بریده وروسته په یوه اعلامیه کې ویلي وو افغان پولیساتي ځواکونه په هر ډول حالاتو کې د خپلې خاورې د دفاع لپاره چمتو دي. له دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د پاکستان د تیري په ځواب کې افغان پولیساتو ځواکونو هم د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړل. اعلامیه زیاته کړې وه نن سهار د پاکستان کشفي او جنگي جیټ الوتکو یو ځل بیا د تیر کوونکي اقدام په ترڅ کې د افغانستان خاورې ته ننوتې چې د پکتیکا، برمل او خوست پیري ولسوالیو کې د ملکي خلکو په کورونو بمباري کړې ده. د دغه تیري په ځواب کې د افغانستان اسلامي امارت د پوځ د سرحدي ځواکونو د فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړل. د خبرپاڼې له مخې د هیواد دفاعي او امنیتي ځواکونه د هر ډول تیري کوونکو کړنو ځواب ورکولو ته چمتو دي او په هر ډول حالاتو کې به له خپلې ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي. له جګړې یوه ورځ وروسته پاکستان راپورونه خپاره کړي وو چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې د پاکستان د پوځ یو قومندان وژل شوی او ګڼ شمېر نور پوځیان ژوبل شوي دي.
په راپورونو کې ویل شوي وو چې د پوځ دغه قومندان د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاړچینار ولسوالۍ په کورمه کې له افغان ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. هممهاله د افغانستان د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال مالي خان صدیق څو ورځې وړاندې پکتیا ته تللی و او د ډنډ پټان ولسوالۍ سیمې یې له نږدې لیدلې وې. له ملي دفاع وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي وو د ملي دفاع وزارت د مشرتابه د لارښوونې پر بنسټ د وسلوال پوځ لوی درستیز مرستیال مالي خان صدیق د وضعیت ارزونې په موخه د پکتیا ولایت ډنډ پټان ولسوالۍ ته تللی او هلته یې په فرضي کرښه کې د افغان اردو منصوبینو د پوستو څخه لیدنه کړې ده. په خبرپاڼه کې ویل شوي وو پاکستاني لوري ته د افغان اردو له لوري د جدي خبرداري او بیړني ضرب العاجل ټاکلو وروسته اوس مهال په سیمه کې نښتې کمې شوې دي. مالي خان صدیق افغان ځواکونو ته ویلي چې افغانستان د جګړې پلوی نه ده خو د دښمن یو ډز به هم بې ځوابه پرې نږدي. موږ د جګړې پلوي نه یو که زموږ د خاورې په یو کونج کې دغه مې لګي دا زبردست شی دی. دغه تجربه لرونکي ځواکونه په یو ځل باندې څلوېښت مرمۍ خوشې کوي. ځواب ورکوي. مرمۍ څلوېښت بمونه حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پاکستاني چارواکو څرګندونو خمار دی کې ویلي وو د افغانستان او بل افغانستان پرته د هیچا حق نه دی او موږ په دې حق د چا اجازه ته په تمه نه یو. پر کونړ سیند بند جوړوه او له چا اجازه هم نه اخلو. بند جوړول دا د پاکستان لپاره نه دی ولاړ شي. اوس موږ نه ځکه نه جوړ پاکستان د څه کوي هغه د خپل اوبه دي خپل خاور هم د خپل بل کنټرولو بل چې کله موږ د دې توان پیدا کړو بند جوړ کو او اقتصاد هم حتی رسیږي د بیر شکه جوړو د چا لپاره ولاړ نه دي چې موږ جوړوي خو نه جوړو د دې لپاره پیسې نشته کنه وضعیت خراب دی. پیسې پیدا شي بند به هم جوړ شي. ټول د اشخاص د خبرې کوي او دا وړي خبرې دي. موږ نه غواړو چې د پاکستان سره د څنګه ته ورسېږو چې هغه منفي شیان ته بیا لاس کو. حکومتونه او نظامونه او ملتونه یو بل ته احتیاجي سره لري. د دې بند نوبت به هم راشي. تازه د پاکستان د دفاع وزیر په یوه مرکه کې ویلي چې له هند سره به د افغانستان هغه سوداګرۍ چې د دوی د خاورې له لارې کېږي بنده کړي او افغان سوداګرو ته به اجازه ورنه کړي چې د دغه هیواد له لارې له هند سره تجارتي اړیکې پراخې کړي. خو افغان چارواکي وایي له ایران سره د افغانستان له تودو اړیکو وروسته تر بل هر وخت زیات د چابهار بندر له لارې له هند سره سوداګري زیاته شوې او لا هم هڅه کوي چې پر پاکستان بندې که سبا یې بندې نه دی بندې که د نوي چې واک ته د سرپرست حکومت له رسېدو وروسته افغانستان په بشپړ ډول امن شوی او د اقتصادي پرمختګ په نوي پړاو کې چټک ګامونه اخلي. دا دی واخان یاره دی واخان ته خو یو چکر وهل پکار دي. سړی اوړي کې خرچه وکړي که نه موټر ونیسي او ملګري دوستان ځان سره کړي. موږ تر یو ځایه پورې د موټرو لاره ده بیا وروسته خو پیاده مزل دی. خیمې ځان سره واخلي او خوراک سامان ځان سره واخلي او ګرم لباس ځان سره واخلي او لاړ شي په واخان په دې درو کې وګرځي راوګرځي. د افغانستان دا ښکلاګانې مو ګوري هلته پراته قومونه او خلک د دوی رواجونه وګوري سیل و سیاحت وکړي. موږ خو ولا د خپل وطن هېڅ خوند وانه وستو نه وګرځېدو راوګرځېدو. بس الله دې مشکلات حل کړي. الله دې د ټولو افغانانو هغه اقتصادي ستونزې حل کړي چې بس سهولت وي ورته ارامي شي ورته سکون وي او قرار د وطن په درو او د وطن په غرونو او د غرونو په لمنو کې ګرځي او چکرې وهي. نو واخان خو ډېره لرې خبره ده چې د واخان ته دې څوک په بد نظر ګوري. مونږ خو حتی هغه د خپله د پلار نیکه ځمکه چې زموږ نه قبضه شوې ده مونږ خو د هغې ارمان لرو او انشاءالله چې په خپل ژوند هم د ارمان پوره شي د خپله ځمکه واخلو. نو واخان خو ډېره لرې خبره ده چې واخان ته دې څوک په بد نظر وګوري. ویډیو در سره لایک کړئ ملګرو او ملګرو سره شریکه کړئ. مننه. ښه وخت یې چارې.